سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بهاست. نن اوس غواړم چې تاسو ته د ټرانزسټر په اړه باندې داسې لنډ معلومات در سره شریک کړم. او مخکې له دې چې تاسو ته د ټرانزسټر په اړه باندې معلومات درکړم، نو زما وړاندیز تاسو ته دا دی، هغه کسان چې غواړي چې د ټرانزسټر په اړه باندې پوه سي، لومړی باید دوی د سیمي کنډکټر یا نیمه هدي اجسامو په اړه باندې معلومات ولري، ځکه چې دا ټرانزسټرونه له نیمه هدي اجسامو څخه جوړ شوي دي. نو که تاسو چیرې د نیمه هدي اجسامو په فزیکي خواصو، د هغې په جوړښت او په کیمیا کې په دغې په مثلا هغه مواد چې موږ تاسو په کیمیاوي جدول کې لرو باندې پوه سئ، نو بیا د دې ټرانزسټر پوهېدل تاسو ته ډېر اسانه وي. نو کله چې غواړئ په ټرانزسټر باندې پوه سئ، تاسو باید لومړی د ټرانزسټر په تعریف، وروسته د هغې په جوړښت او ساختماني جوړښت باندې، چې له هغې څخه وروسته بیا د هغې په ورکینګ پرنسپل، یعنې دا پر کوم میکانیزم باندې کار کوي، څه ډول کار کوي دغه ټرانزسټر د فزیک له لحاظه، یا د دې شاته کوم فزیک ده، یعنې دغه هغه څه دي چې باید تاسو مخکې له مخکې ورباندې پوه سئ، او غواړئ چې پوه سئ هم تاسو باید دغه شیان په نظر کې ونیسئ. دوهم انواوې دي د ټرانزسټر، څو ډوله ټرانزسټرونه موږ تاسو لرو، باید چې په دې باندې موږ تاسو پوه سو. د دې تر څنګ اپلیکیشن، یعنې د ټرانزسټر استعمال چیرې موږ تاسو استعمالولی سو. نو راځم ټرانزسټر هغه کوچنۍ برقي وسیله ده چې په الکترونیکي وسیلو کې د سیګنالونو، د برېښنایي سیګنالونو او د تنظیم او کنټرول لپاره پکارول کیږي. دا نه یوازې سیګنالونه کنټرولوي او تنظیموي، بلکې دا د سیګنالونو د امپلیفای کولو لپاره هم پکارول کیږي. او بل تر ټولو مهمه وظیفه چې په عمومي ډول د دې وظیفه ده، هغه دا ده چې دا د یو سویچ په شکل باندې کار کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو په کور کې که تاسو لیدلي وي، برېښنایي چراغونه د بندولو او روښنولو لپاره موږ تاسو یو میخانیکي سویچ استفاده کوو، تر څو د برق جریان قطع کړي او دوباره د برق جریان وصل کړي له برېښنایي چراغ سره. عیني شکل په الکترونیکي سرکټونو کې د ټرانزسټر وظیفه هم عیني شکل باندې کار کوي. راځم د ټرانزسټر ډولونو ته. ټرانزسټر په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، لکه څنګه چې تاسو وینئ BJT او FET. BJT چې باپولر جنکشن ټرانزسټر ده مکمل، او FET چې فیلډ افیکټ ټرانزسټر ورته وایي، چې هر یو بیا مختلف ډولونه لري. دلته غواړم تاسو ته د BJT چې په دوو ډولو باندې ویشل شوی ده تاسو غواړم در معرفي کړم، ځکه چې دغه BJT موږ تاسو په روزمره ژوند کې په الکترونیکي سرکټونو کې خورا زیات استعمالوو او خورا زیات کارول کیږي، چې دا بیا په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو یې NPN ده او بل یې PNP ده. لکه څنګه چې ما درته وویل، ټرانزسټر عموما 3 ټرمینله لري، لکه تاسو په تصویر کې وینئ، د امیټر ټرمینل، کلکټر اینډ بیس، یعنې 3 ټرمینله لري. همدارنګه لکه څنګه چې 3 ټرمینل لري، له 3 برخو څخه جوړ شوي دي. NPN په دې معنا چې موږ دلته یو ټرانزسټر له 2 نوع نیمه هدي اجسامو یا موادو څخه تشکیل شوی دی، یعنې یو یې N ټایپ ده، یو یې P ټایپ سیمي کنډکټر څخه جوړ شوی دی، چې په NPN کې P ټایپ سیمي کنډکټر د N ټایپ سیمي کنډکټر په واسطه باندې له دواړو خواو څخه پوښل شوی دی، چې یو یې امیټر لکه څنګه چې تاسو ورته ګورئ، او همدارنګه لکه موږ تاسو که ټرمینلونو ته وګورو چې امیټر، بیس اینډ کلکټر 3 نوع ټرمینل لري، 3 برخې لري، چې P ټایپ یې له 2 برخو څخه د NPN ټرانزسټر چې P ټایپ سیمي کنډکټر له 2 خواو څخه د N ټایپ سیمي کنډکټر په واسطه باندې پوښل شوی دی. همدارنګه PNP بیا د N ټایپ سیمي کنډکټر له 2 نوع P ټایپ سیمي کنډکټر موادو څخه له 2 طرفو څخه پوښل شوی دی، نو ځکه ورته PNP او NPN ټرانزسټرونه وایي. امیټر سي نسبت کلکټر ته یو څه کوچنی ده، او دغه ده، او امیټر سي تر ټولو یې دغه جوړښت ده، ساختماني جوړښت یا سایز یې غټ ده، او بیس یې د تر ټولو ډېر نازک ده د سایز له نګاه څخه. همدارنګه دلته هم دغه سمبولونه دي، دا سمبول او دا سمبول، دا د N ټایپ سمبول ده، او دا د NP ټایپ ټرانزسټر سمبول ده، او دا د PNP نوع ټرانزسټر سمبول ده.
څنګه موږ تاسو کولی شو چې په یو سمبول کې موږ ته دا معلومه سي چې کوم یو امیټر ده، کوم یو کلکټر ده او کوم یو بیس ده. نو کله چې تاسو په سمبول کې وګورئ دغه د وکتور علامه چې ده، دا علامه چې په هر دغه کې و ټرمینل باندې وله، نو هغه چې ده هغه امیټر ده. او کوم یو سي په منځ کې و هغه بیس ده یا قاعده ده، او کوم یو چې دا درېیم خو خپله معلومداره ده چې موږ تاسو معلومیږي چې هغه کلکټر ده. همدارنګه په پی ان پی ترانزسټر کې هم تاسو کولی چې دغه امیټر ده، دا بیس ده او دا کلکټر ده. خو د ان پی ان او پی ان پی ترمنځ توپیر څه ده؟ توپیر یې په دې کې موږ معلومولی سو چې د دغه سمبول له لارې یې معلومولی سو. کله چې د سمبول له امیټر څخه کښتې خواته یعنې ډایرکشن یې کښتې خواته وي، یعنې د برق د جریان شدت د هغې جهت موږ تاسو ته راښیي. هغه که دا وکتور کښتې خواته علاموله دا پی ان پی ده، او که دا وکتور پورته خواته وه یعنې د برق د جریان علامه پورته خواته وه، یعنې جهت یې پورته خواته و، دغه څه ده؟ دا ان پی ان ترانزسټر ده. همدارنګه تاسو په شکل کې وینئ چې تاسو ترانزسټر عین داسې یو شکل لري، درې ټرمینل لري چې یو امیټر، بیس، کلکټر ده. او سمبولونه هم تاسو وویل، اپلیکیشنان مو هم تاسو ویل، او ورکینګ پرنسپل به موږ تاسو په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله چې دا بیا یو نوره تشریح ته ضرورت ده چې څنګه د برق جریان الکترونونه له یو خوا څخه له کلکټر څخه بیس ته راځي، یا له پی ټایپ څخه مثلا یا له امیټر څخه و دغسې بیس ته راځي، دا څنګه جریان پیدا کوي. دا بیا موږ په ورکینګ پرنسپل یا په د ترانزسټر په میکانیزم کې موږ چې دا په کوم میکانیزم باندې کار کوي په هغې ویډیو کې انشاءالله الرحمن تاسو ته تشریح کوو. دغه په لنډ ډول د دې پېژندنه